حضرت مولانا تقی عثماني صاحب حفظه الله د حضرت مولانا ډاکټر عبدالحی صاحب د مورد یو واقعه بیانوي. وایي دی راغلي د خپل شیخ ومخ ته کښېنست او ورته ویل چې اوس الله زه د احسان ځای ته ورسوم. شیخ المبارک څنګه د احسان ځای ته ورسوم؟ ول ده ورته ویل چې زه عبادت کوم، بس دغه رقم عبادت کوم چې هم الله ما ویني یا زه خپل رب ویني. نو ده ورته ویل چې یا په عبادت کې خو دغه رقم وي، په کاروبار کې هم دغه رقم لکه الله تا ویني، په معاملاتو کې هم دغه رقم وي، په کور کې د خپل بیبي سره د خپل اولاد سره د خپل لوڼو او مور سره هم دغه رقم، په کلي کې د همسایه سره هم دغه رقم وي، په دنیا کې چې ته زندګي کې هم داسې ژوند کوې چې الله تا ویني یا الله زه وینم. هغه خو ویل په حدیث کې خو یوازې لمونځ راغلی دی، فان لم تکن تراه فانه یراک. مورد ورته وایي، ده ورته وایي چې نه 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 نه، احسان کامل ته به هله ته رسېږې چې ناس یې ولاړ وي، خاندې، ګزاره کوې، مجلس کې یې، یوازې یې، کور کې یې، مسجد کې یې، هر ځای ستا به دا ګمان چې الله ما ویني، الله ما ویني. لکه موږ تاسو روژه نیولې ده، په یو روژه کې دا شی زموږ سره یې یوازې ناستې سړی یخ منګی د اوبه ورته پروت دی او خواړه ورته پراته دي، هېڅوک هم نه بغیر د خدایه، لیکن دی نه خوري. چې ورته وایي ولې نه خورې؟ وایي الله پاک جل جلاله مو ویني. هلته چې درواغ وایي که نه، هلته چې د مسلمان سره دوکه کوي، هلته چې د مسلمان سره ظلم کوي، هلته چې د مسلمان باندې تجاوز کوي ویي، او هلته چې د همسایه سره بد سلوک کوي، هلته وایي ولې کوي؟ هلته بیا دی خدای نه ویني علیاذ بالله. دا یوازې دا نه دی چې یوازې د روژې او د لمانځه بل به خاص ټوله زندګي به دې داسې جوړه چې الله ما ویني، زه خدای وینم، که زه نه وینم فی الحال الله خو ما ویني که نه. نو چې الله ما ویني زه څنګه زندګي باید وکړم؟ دا رقم زندګي به اوس هم کوې، ځکه الله پاک جل جلاله ستا سره هم همیشه در سره دی. نو لهذا یو قسم احسان دا دی چې ستا په زندګي کې، په عبادت کې، په معاملاتو کې، په کاروبار کې، په معاشرت کې ته به دا سوچ وایي چې الله زما سره سره